طالبانو ښځو ته د موټر لایسنس ورکول ځنډولي. د افغانستان په هرات ولایت کې یو شمېر ښځینه موټر چلوونکو او د ښځو د حقونو ځینو فعالانو ویلي دي چې طالبانو د موټر چلونې ادارو ته لارښوونه کړې چې ښځو ته د موټر چلولو لایسنسونه نه ورکوي. د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د هرات ولایت د ښځو لپاره د تعلیم، کار او نورو چارو کې د مشارکت په برخه کې ښه ګڼل کیږي. په هرات کې د افغان خویندو او ورونو د موټر چلولو د زده کړو مرکز مشر جلال الدین سعادت امریکا غږ ته ویل چې موږ ته په شفاهي ډول ویل شوي دي چې د ښځو د موټر چلولو دا پروسه وځنډوو. په هرات کې د ترافیکو د مدیریت د تعلیم او تربیې د برخې مشر خان آغا سکزیچیان انسټیټیوټ د موټر چلونې کورسونه څاري د فرانس خبري اژانس ته ویلي دي طالبانو موږ ته په شفاهي ډول ویلي دي چې ښځو ته د لایسنس ورکول بند کړو، خو په ښار کې د ښځو د موټر چلولو د بندولو په اړه لارښوونه نه ده کړې. د موټر چلونې د زده کړو د یو انسټیټیوټ مشره عادله عادل وایي چې طالبان غواړي په آینده کې ښځې هغه فرصتونه ونه لري چې د هغه میندو لرل. نوموړي وویل موږ ته ویل شوي چې نه لایسنس ورکړو او نه یې صادر کړو. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو دا کړنې څنګه ارزوئ؟ نظریات مرا سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.